خاص کر د سټوډنټانو د پاره دی. مطلب څوک چې طالب علمان دي د هغو دپاره یو داسې اپلیکیشن دی چې دا اپلیکیشن به د هغو ډېر زیات په کار راځي. ټیک ده، تاسو که زده کول غواړئ، زده کړه کول غواړئ، نو دا اپلیکیشن لازمي خپل په موبایل کې ساتئ. د دې اپلیکیشن ډېرې زیاتې فایدې دي. اوس داسې یو کوېسچن وي که د هغه د هر مضمون وي، مطلب اردو وي یا بایولوژي وي، کیمسټري وي، فزیکس وي، هر یو چې وي. ټیک ده، سمپل تاسو به هغې نه یو تصویر اخلئ. ټیک ده، کم کوېسچن وي د هغې نه تاسو تصویر واخیستو، د هغې به تاسو له مکمل حل راوځي، د هغې مکمل جواب به تاسو له راوځي. د دې سره سره د هغې سره ریلیټډ چې کوم ټاپکس دي یا دغه ټاپک باندې نور ویډیوز د چا وي، هر څه به یوټیوب یا په بل څه باندې، هغه به ټوټل تاسو له د هغې کلوز هم راکړي. نو قدرمنو راځئ د دغه اپلیکیشن استعمال درته راښایم نوې ویډیو کې. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د ګډې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې. نو دا اپلیکیشن به تاسو د کمنټس یا ډسکرپشن نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دا وګورئ تاسو سمپل، دا بس تاسو نه یو فرمیشن غواړئ، دې ته به تاسو دغه فرمیشن الاف کړئ. اوس دلته کې درې آپشن به تاسو ته ښکاري، یو کیمرا ده، یو سرچ بار ده، یو وایس ده. ټیک ده، تاسو به څه وکئ، مثال په طور که تاسو سرچ کول غواړئ یو سوال، نو هغه به دلته کې تاسو ولیکئ. که نه تاسو د په کیمرا تصویر اخیستل غواړئ، نو دا د کیمرې آپشن هم شته دی. او که تاسو ریکارډ وایس کې کوېسچن ووایئ، سوال ورته ووایئ خپل موبایل ته، نو هغه به هم تاسو له راواخلي. نو مثال په طور موږ د کیمرا د آپشن اول چک کوو. دا ما سره یو بک دی. ټیک ده، سمپل زه دې نه به تصویر واخلم. دا وګورئ تاسو، اوس چې کوم کوېسچن وي هغه به تاسو دغه شانتي په دې بریکټ کې را بند کړئ. مثال په طور دا شو، صحیح ده. دا وګورئ تاسو ته به دلته ښه واضح ښکاري. دا چې کله تاسو په دې بریکټ کې را بند کړئ، په ګو آپشن تاسو له راځي، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کې تاسو هغه ثابت کوېسچن راغلو، دغه شانتي د دې آپشن رالو، د دې سره ریلیټډ کومه ویډیو چې دا هغه راله. ټیک ده، یا د دې سره نورې څه خبرې ریلیټډ چې کومې دي هغه ټوټل ماله راغلل. دا که د هر سبجیکټ وي، مثال په طور که د میث وي یا د فزیکس، بایولوژي، کیمسټري، هر سبجیکټ وي، نو د هغې ډېر په اسانه طریقې سره تاسو دغه رنګې جواب چې دی هغه راویستلی شئ. نو قدرمنو یو ډېر زیات فایدهمن اپلیکیشن دی سپیشل سټوډنټس دپاره. نو امید لرم چې خوښ شوی به مې، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.